او قرآن فرمائی لقد رضی اللہ خبر رست دارا روانا دا اللہ دا کتاب عجیب شان تو گورا حیران بشے خبر لاند شوی رستو بکیگی واقعا لاند بیان شوی رستو بیانیگی لیکن دا ټولو نمخ کی اللہ واقعا لاند بیان کړي لیکن خبر او درجای بیان کړي دا دې لپاره چې ستاسو واقعي ته شوق او جذبه پیدا شي چې دا سوي قرآن فرمائی واقعات خو بوایو خواو ردا خبرا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ خوشحال دے راضی شوے دے اللہ دے یقیناً شک پکی نشتا علماء لکی قد کلا اللہ دا قسم دا پارا ذکر کئی موائیو کنا قسم پر اب چدا سے چل لے نو دا تاکید دا پارا و دا مضبوطیا دا خبری دا پارا اللہ پخبل کتاب کی کلا قد و لقد ذکر کئی مانا سا ان دیر بداسی ہوئی چاہا بر صحابہ مبارکی سسنوائی لیکن دا اللہ کتاب بسوائی لقد رضی اللہ یقیناً اللہ خوشحال شوے دے دینا بلا غٹا خبرشتا اللہ خوشحال شوے دے دچانا رضی اللہ اول فتوہ لگولا اول خبر ذکر کلا چستا لکے شک شبات ختم شی گورے شک شبات ختم شی ذکر صحابہ کرام داسی شخصیات دی چھ داغی پا بارہ کی سوک شبہات لرین داغی ایمان ٹکنے دے و داغی پا ایمان کی شبہات دی داغی پا ایمان کی شبہات دی چھ دے چاہ صحابہ بارہ کی شبہات دی ذکر اللہ کتابو لقد رضی اللہ پاتی پا کسی شو اللہ تے خوشحالہ دے اتتی نہیں خوشحالہ نعوذ باللہ نن باز خلق را پاسی صحابہ کرام داسی حضرت عثمان داسی حضرت ابوبکر داسی اور نوم ورکی یو اولان دیتے بلسی محرم کی شروع شی او دا صحابہ کرامو توہین کی گی اور سپکوالے بیانی گی دا طریقہ کار دا قرآن خلاف دے قرآن مسئلہ بیان کلی چیز اللہ و عزت خوشحالیم نو ظالم اتتی ولی نہیں خوشحالا لقد رضی اللہ یقیناً اللہ خوشحال دے عن المومنین داغ مومنانونا کم مومنانونا اذ یبایعونکا تحت الشجرہ آغا وقت چی تا سر بیعت کولو لوز و وعد کولا دغ مومنانو ستا سر لوز و وعد کولا پس سبانی لوز و وعدوا تحت الشجرہ تاریخی واقعات قرآن بیانی اور آیادی درتا کلنا کل یو خبرہ د مکان پا وجہ یادی گی یو مکان سڑے یاد کی الک فلان کی مسجد نبوی دی یاد دے غټول حالات را یاد شي مسجد حرام دی یاد دے ټول حالات را یاد شي فلان کی مسجد دی یاد دی فلان کی زید یاد دی اغزی د یاداش سرا داغی سر لوازمات ټول را یاد شي قرآن عجیب اسلوب اختیار کړی دی دا چې کله علم معانی خبرې کینو بیا هغې کې ډېر خوند کوي گورو قرآن وی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ خوشحال دے دا مومنانونا کلی چتا سر پیغمبر لوز کولو بیعات کولو داغ بوٹی لاندی
داغ بوټی لاندې تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم الله ته د دې د زړونو ګوره پتوا باز سړی با ظاهر کی یو رنگی خو باطن کی بل رنگی الله د صحابه کرامو حالت بیانې چې ګوره صحابه یواز قولن تابعدار نو قلبنم تابعدار خان قولن تابعدار نو د الفاظ تو ګورا الله رب العزت اذ یبایعونک تحت الشجره الله خوشاله دی داغ مومنانو نا کوم مومنانو چې تاسرا لوز او بیعت کولو داغ بوټی لاندې هغه بیعت خوشاله دی خو هغه بیعت اسنو فعلم ما فی قلوبهم الله تعالی دا خبرو چې د دې په زړونو کې مسو الله پاغه باندې خبردارو چې دا بیعت دا وعده دا لوزنا صحابه کرامو چې کړیو د ولي کړیو سله کړیو الله اکبر صحابه کرام تمام تر تمام یہ خبر تا خیال کوا صحابہ کرام تمام تر تمام سرد پیغمبرا د یو صحابی په سر باندې خپل ځان ورکولو تا تیارو بیعت پس کړو دغه وخت کې هو د ذکر مسله نه و چې ذکر له بیعتونو کول دغه وخت کې هو د دې خبره وا چې صحابه رالل او دایول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا وی مونږه بیعت کړه د پیغمبر سره پس باندې على الجهاد ما بقينا ابدا چې مونږ به د کافر سره جنگيګو چې تر سو پورې زمونږه زندگی وي مونږ جنگيګو بیعت دغو نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا دا بیعت مقصد میں دا خبر دا صحابہ کراموں کی حضرت عمر شتا آؤ جی حضرت ابوبکر صدیق شتا جی جناب رسول اللہ موجود حضرت علی موجود عبداللہ ابن عباس موجود عبداللہ ابن مسعود موجود دا تمام اکابرین صحابہ عشرہ مبشرہ دا موجود دی کاتبین وحی موجود دی آغا صحابہ موجود دی چھ دا آغای شان و مرتبہ بدلوا او دا آغی طولنا قرآن بیان کی اذ یبایعونک تحت الشجرہ طولنا وعدہ پساخلی تمام صحابہ کرام پر زرگونو دی دا ټول صحابہ کرام راضی او دا پیغمبر پر لاس کی دی او بیعت کئی او چه ټولو بیعتو کا ټولو خپل نظرانی او د سر قربانی پیشکولو د پارا د پیغمبر پر لاس ورکا آخر کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس راخلی و پخپل لاس کی دی ودا دا اغا چا دا طرف نا چکم دا چا دا پارا ټول صحابہ لگیا رے بیعت کی او اغا شخصیت سوکو اغا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی چی تمام صحابہ سرد نبی دارازی اور بیعت کئی پدے باندے اذ یبایعونک تحت الشجرہ دا بوٹی لاندے ناستی سوری تناستی پیغمبر دل تکی دے یو بوٹی دلاندے خطول نراتلل خود تحت الشجرہ پیغمبر ناستے اور صحابہ راضی پا نمبر بانی اور گورا دام خلوص نیتو کینی دغه سی نبی علیہ السلام اعلان کړی ویل کې تاسو ټول تیاری ټو خود تیارو او دغه سی پته نه لګیدا د بعد چا आवाज به پست لګیدا د بعد چا आवाज به تیز لګیدا د بعد چا جذبه به کم وا د بعد چا جذبه به سیوا وا نه نجد تمام تر تمام شکوک شبهات ختم اذ یبایعونک تحت الشجرہ ہر صحابی راضی او د جناب رسول اللہ پر لاس ور کئی او سوئی نحن الذین بایعوا محمدا
علی الجهاد ما بقینا ابدا د حضرت عثمان بدلے اغستا ځکه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ جناب رسول الله علیه غلیو ورته ویل چې تلال شاه مونږ د حدیبیه په مقام کې ناسیو د کافرو د مشرکانو د مکی د طرف نه سوال جواب راغلی چې نه برازم حرم ته بیت الله ته نه راځي او نبی علیہ السلام خو سره د صحابه روان شویو چې دغه مقام ته ورسېدل هغه رکاوټ پیش کا رکاوټ ختمېدو د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسان چناول څوک واسطو تمام صحابه په دې متفق شول او نبی علیہ السلام په دې فیصله ورکړه چې استوي تاسو مکی معظمی ته تاسو کس استوي د پاره د جوړ جاړیو د مذاکرات نو حضرت عثمان غو د شخصیت بل نشتا دی واستوي داسې شخصیت چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ واستاو نو هغه الته د مشرانو سره خبرې او مذاکرات او یو خوا او بل خوا هغې کې ورځې تېرې شوې چې ورځې تېرې شوې دی خوا یو کس راغلی دی پروپیګنډ یې راوړلې ده او هغه پروپیګنډ یې دا ده چې تاسو چې کوم کس او قاصد لیږلی و هغه کس او قاصد هغه ظالمانو مشرکانو قتل کړی دی دا خبر راتلل مسلمانانو ته بس هر یو د ویني جوش ایمانی جوش د غیرت جوش دا ټول جوشونه رالل یو ځای شول اور بیا چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه او د امیر د طرف نه او د مشر او د قائد د طرف نه اډرم ملاو شي اور چې بیا داسې خلکو ته ملاو شي چې هغه نه مال ته ګوري او نه جان ته ګوري نه وطن ته ګوري او نه تن ته ګوري او نه کفن ته ګوري است نه ګوري هغه بیا څنګه صبرېدل هغه بیا دومره جوش و چې پیغمبر چې بیا وروسته دغه جوش کمولو چته کمیده بیا په ښکته نه راتله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یې ولیږه چې لاړ شه د دوی سره مذاکرات وکړه ګوره مونږ جنګ له نه یو راغلي مونږ د بیت الله طواف او دارنګې عمره کوو بس بیا ځو هلته کې ایثار شه د هغې سره مذاکرات او خبرې اترې تر دې پورې هغې ورته ویل یاره بس نه دې راځي البته ته راغلی نو چې ته راغلی حضرت عثمان ته ویل نو زه ته طواف وکړه او ته عمره وکړه بس تا له موږ اجازت درکړه خو هغې له اجازت نه ورکوو په هغه ځای کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هم د خپل غیرت الفاظ استعمال کړي او هغه دا چې دا څنګه کېدی شي چې زما امیر او زما قائد او زما پیغمبر او زما نبی هغه د عمره نه کوي او هغه د تاسو نه پرېږدی او زه دې وکړم زم نه کوم زه دې له نه یم راغلی چې زه عمرې وکړم زه تاسو له دې له راغلی یم چې زه د الله د نبي د طرف نه قاصد راغلی یم دا زه چېرته نشم کولی نه کوله خو دلته کې دا مسله پیښه شوه پروپیګنډ راورسېده د هغه د قتل اور دلته صحابه کرام جوک در جوک راځي او د پیغمبر په لاس باندې بیعت کوي اذ یبایعونک تحت الشجره د بوټي د لاندې د هغه ونې د لاندې بیعتونه وشو صحابه کرام د چا په سر باندې د حضرت عثمان په سر مناقب عثمان کته راوالی او داغه تاریخ راوالی او داغه صفات راوالی او داغه مقام او درجه بیانې دا په تقریرونو کې نه راټولیږي دا په کتابونو کې نه راټولیږي دا چې د الله کتاب ویلی دا دریاب کو کوزے میں بند کر دیا ہے اذ یبایعونک تحت الشجره بس حضرت عثمان شان دغه دی چې دغه وخت کې حال وګوره مقام او درجه وګوره د پیغمبر د طرف نه د صحابه کرامو د طرف نه قاصد دی سفیر دی ترجمان دی مذاکراتی کمیټۍ چیف دی تمام مسلمانان د فیصلې ته د خبرې ته د مذاکراتو ته سره د پیغمبره دا په انتظار ناست دي دا مقام او درجه وه
چې حضرت عثمان به موږ له اوس سوال جواب راوړي څه خبره براله راوړي په هغې به عمل کېږي دا د پیغمبر د صحابي شان دی خدا د هغه قربانۍ مخې ته پرتې دي الله هغه له کوم شان ورکړی